خیر راغلی ښاغلیه. عرض ولري. ستاسې په لیدو موږ ډېر خوشحاله شوو. له دې نه وروسته د فیساګور کارونه به ته مخته وړي. هر څنګه چې ستاسو خوښه وي. سپین ږیری چېرته دی؟ هغه عملیات پر مخ وړي چې تاسې ورته امر کړی و. ستاسې په ځای کې درته په تمه دی. راځئ چې زر هلته لاړ شو. ناجیب عامر رښتیا وایي. ته غلی شه تا سره مې تر اوسه کار نه دی خلاص شوی. خانو چې دنده دې سرته رسولې بیا ولې کای امینیک آزاد دی؟ ولې پیساګور آزاد و ها؟ ولې تر اوسه زموږ په قرارګاه برید کیږي او د زمریو په څېر ځوانان شهیدېږي؟ امر صاحب ها ووایه که نه زما پوښتنو ته کوم ځواب لرې؟ زه په یوازې ځان ټوله نړۍ نشم ژغورلی، خپله ټوله هڅه م وکړه تر څو مې چې تن کې صاحب همدې کارونو ته به دوام ورکوم. سمه ده امر صاحب ته دوام ورکړه. ما د خپل پلار میرمنې او نورو کسانو غچ واخیسته، همدارنګه پیساګور مې دوزخ ته بلېږه. وجدان ته مې بیخي ارامه یم. دا کار دې د چا لپاره کړی؟ د هېواد لپاره. د خدای لپاره راته ووایه کیفه ته په خپله دې خبرې باور لرې؟ البته چې باور لرم. یو وخت ما یو واقف پېژانده، که چا به یې په مخ لاړې تو کړي په هغه کس به یې بار نه کوو، ځکه چې دا کار یې وجدان نه منه. دا چې څه سم دی او څه غلط دی له ما نه پرې ته ښه پوهېږي. یوازې ځان سره اعتراف نشي کولی. هر څومره چې وغواړې ځان ته دوکه ورکړه. زندان کې به د دې موضوع په اړه فکر کولو لپاره ډېر وخت ولري. تاسو به زما له راتګ نه پوه شوي. اوس نو یو نوی کار پیلوو. له دې نه وروسته د پیساګور پړاو ختم شوی دی. اوس نو د پیساګور ډلې پر ځای دا کار تا ډلې خپل کار پیل کړی. د همدې لپاره باید نوي کارونه سرته ورسوو. د سړې جګړې لپاره مو چې کوم سازمان جوړ کړی و له هغې لارې هم هېڅ کومې بریا ته ونه رسېدو. تازه وینو ته اړتیا لرو. تازه وینه د تازه پیل په معنا. خپل زړونه باید پې پاک کړو او د ترکیې پولیس او قضا چې کومې سویې ته رسېدلی یوازې ملي نه بلکې نړیوال عملیاتونه هم باید ترسره شي. اقدار ګوند باید بهرني سیاست کې بوخت وي او د ترهګریزو سازمانونو له خوا نه باید بېکاره نه شي تر څو چې پوه شي او زموږ د ډلې سره نور کار ونه لري. دا عملیات به دوام کوي. په نړیوالې کچه د لویو شرکتونو او رسنیو ډلو په ګډون یوه لویه جګړه پیلوو. په دې وخت کې د ترکیې د عامو خلکو نه هم باید مرسته وغوښتل شي او دا کار باید سرته ورسول شي. ملګرو سمه ده؟ مخکې له وخته زوال مو 1915 کال کې د قبرس جګړې نه وروسته جوړ کړی و. پلان مو دا و چې ترکیه خپله ولکه کې ونیسو. زموږ ډله د هغې ورځې شرایطو لپاره مناسبه وه. نړۍ ته دومره ښکاره نه وه. هېواد کې د انارشي رامنځته کول زموږ لپاره هېڅ سخته نه وه. ډېره وینه تویه شوه او د انقلاب شرایط په خپله رامنځته شول. خو پیساګور زموږ د تمې خلاف هر څه ګډوډ کړل. موږ چې تر نن ورځې پورې د یوې دندې راکړې ته په تمه وو. آخرې وخت راورسېده چې صحنې ته ښکاره شو. نور د لیدونکو په توګه نه بلکې د لوبېدونکو په توګه ساحې ته راکښته کېږو. هغوی د دې فکر کوي چې مخکې له وخته زوال له منځه وړي. دا کار د یوې نوې ډلې یعنې زموږ لپاره ډېر په ګټه ده. نوي پړاو کې به هم زموږ سیاسي ډیزاین کارونه روان وي. د ترکیې په راتلونکي دولت کې زموږ ډله ډېره پیاوړې ده. ملګرو ټولو فکر کوه چې د ترکیې راتلونکی حکومت د مخکې له وخته زوال بریالیتوب پورې تړلی و. زموږ لیکونکي به همداسې لیکونو ته هر ځای کې دوام ورکړي. موږ به هم د یوې 3 میاشتنۍ دمې نه وروسته په مني کې بیرته راښکاره شو. ملګرو ټول باید خپل چمتوالی په پوره توګه ونیسي او خپل کارونه دې پای ته ورسوي. زما په خبره پوه شوئ که نه ملګرو؟ که یامینیک او د هغه ملګري دلته دي؟ هو ښاغلیه.
ارزو یوه شېبه دا خو زندان دی موږ دلته څه کوو ته خبر نه یې چانه باید خبر واوسم څارنوال صاحب ستاسې په ازادېدو اعتراض کړی و محکمې پرېکړه وکړه چې ته او پیساګور باید زنداني شئ پیساګور خو مړ شوی دی یوازې ته پاتې یې کایا مینیک او سمې څنګه هغوی دواړه به خوشي وي ډېر وخت به زه او ته یوازې اوسو پیکاسه زه فکر نه کوم ډېر وخت به وي عاکفه مخکې له دې چې زندان ته دننه شوم دلته به کار راځه ختم نو. کړو عاکفه صبر وکړه اوسه زه تاسې دوی ته روغ رمټ تسلیموم بیا نور د دوی مسؤلیت دی توپراکه ووایه امر صاحب ته دا ښاغلی تسلیم که سمه ده امر صاحب تا سره به بیا ګورم عاکفه ارامه اوسه څه وشول امر صاحب ولې داسې ګورې امر صاحب څه شوي ولې دې راته داسې وکتل غواړې راته څه ووایې که څنګه ما ته وګوره پام کوه چې دا ځل کوم لیونتوب ونه کړې امر صاحب نه لرې اوسه ارزو ته څه کېږي موږ ته زیان مه رسوئ موږ ټول په اصل کې د مخکې له وخته زوال کسان یو ستاسې په څېر یوه لوی کس ته خدمت کول به زموږ لپاره د ویاړ ځای وي خیر دی موږ ته زیان مه رسوئ خولۍ مې نشته ماته مې خولۍ مې راکئ که لږ نورې خبرې وکړي بیا به دې سر در سره نه وي چې خولۍ ورباندې کېږدي سمه ده اوس نو دغه خولۍ تاریخ تېر شوی مینیکه تاسو په خپلو کارونو زموږ ټول پلانونه خراب کړي دي زه اوس تاسو ته یوه نوې آیډیا درکوم هغه نوې آیډیا دا نو څه دي ها آیا منې چې اوس هم مخکې له وخته د زوالي او صادق غړی ها ښاغلیه دا ستاسې یو لوی لطف او یو لوی شرف دی مخکې له وخته زوال خو یوازې یو نوم و یعنې دا خو هیڅ مهمه نه ده چې موږ څه ډول خولۍ په سر کوو مهمه دا نه ده چې څه مو په سر دي مهم دا دی چې د سر منځ کې مو څه دي ښاغلیه زه هم کایا مینیک سره همغږی یم زموږ ټولو لپاره به دا ویاړ وي څنګه ښکارم سمې جانه ډېره در سره ښه ښکاري وړه خو به نه وي نه بیخي ستا د سر په اندازه جوړه شوې ډېر ښه سمه ده مندو حوصله دې ښکته کړه خیرت دی عاکفه غواړې کوم څه ووایې که څنګه په اصل کې غواړم له تا نه ځینې خبرې واورم ښه نو سمه ده دننه به ډېر وخت ولري کله دا کتاب لوله په
په ځانګړې توګه دا ځای زم غواړم تا ته یو څه درکړم امیر صاحب ته هم دا بیا فاتحې ته ورکړه ما به نور ونشي لیدلی لږ تر لږه څېره خو به مې په یاد پاتې شي هغه ته ووایه چې پلار دې تا سره ډېره مینه لرله هر څه یې چې کړي ستا لپاره او ستا د راتلونکي لپاره یې کړي حق مه راوبخئ ما خپل حق در بخلی دی کیدای شي نور یو بل ونه وینو ملګریه حلال دی وي راځئ هلکانو چې ځو راځئ امر صاحب نور نو زموږ وس کې څه نشته ته رښتیا وایې موږ یوازې خپله دنده ترسره کوو هو ممدوحه ته رښتیا وایې کاش داسې نه وای شوي ممدوحه قدرمنه ګارته اوس تاسې د مینې په توګه له مانه څه غواړئ امر وکئ په لومړي پرواز کې به قندیل ته لاړ شم امر وکئ کورد به ترک سره علویان به سنیانو سره په جګړه اخته کړم بسنه کوي چې تاسې امر وکئ ښاغلیه تا نه یو کوچنی څه غواړم مینیکا مهرباني وکئ ښاغلیه زموږ لپاره باید څه ووژني سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ ته به د پاککاري عملیات یوه برخه هم شي او په دې توګه به د موږ ته هم صداقت معلوم شي یعنې زه اوس یو قتل وکم ښاغلیه کومه ستونزه لرې ها وګورئ ښاغلیه که غواړئ خپل منځي جګړه هم رامنځته کولی شم خو په خپلو لاسونو د یوه کس وژل دا کار امکان نه لري زه سیاسي کس یم عملیاتي ځواک نه لرم زه به خپلو فکرونو په وسیله تاسې سره مرسته وکړم څنګه
سمه ده صحابه ستاسې لپاره ووژنه دا کار کوم سمه ده د دې لیست ټول کسان باید ختم کو. نجیب عامر، ممدود سرگر، عاقب، ویکاس ټول باید ختم شي. اوه یعنی ټوله ډله په بشپړ ډول بدلوو ښاغلیه. څنګه چې تاسې امر کړی ټولونه به وژغورل شو. حالا نو کارونه مو وکئ، اوس تلای شئ. په اجازه مو ښاغلیه. دننه به ډېر وخت ولرې، کله دا کتاب لوله. د هېواد مارغانو څه خبر شته؟ د قبرونو په سر هم د پسرلي نښې ښکاري. د مینې وژونکي هم څه نشي کولی کله چې یار در سره وي. د نشت او هست نه هاخوا یو بله هستي شته. تل زه ملامت نه یم، دا د چا نظر دی چې زه یې دې حالت ته رسولی یم. دا د یوې سندرې لپاره ویل شوي مصرۍ دي. دې ته تقدیر مه وایه، د تقدیر نه بل پورته تقدیر شته. هر څه چې وکې ګټه نه کوي، دا پرېکړه له اسمانه راځي. که ورځ تېره شي بیا هم داسې یو معمار شته چې شپه راولي. که وهم سوځېږم له ایرونه مې یوه منظره جوړه شي. یوه بریا شته چې ورو ورو را رسېږي. تا سره داسې کیلي شته چې د پردې تر شا راز ته دې رسوي. داسې یو خوی شته چې ورانکارو یې ته دې نه پرېږدي.
له تا نه هیله نه پرې کوم. زړه کې مې ستا د مرحمت یو چنار شته. د امنیت ښاغلی مدیر صاحب او رئیس صاحب، د دې شیبې پوره 6 میاشتې مخکې مې نجیب امر ته ویلي وو چې مخکې له وخته زوال له منځه ویسه. موږ ترې ژمنه اخیستې وه. د هم تر نن ورځې پورې خپله ټوله هڅه کړې او د پیساګور ټوله ډالۍ رسوا کړه. مبارک دې وي نجیب امره. دا بریا یوازې ما پورې تړاو نه لري، د ټولو بریا ده. موږ دا ثابت کړه چې مخکې له وخته زوال سازمان د انګورو وږې په څېر جوړه شوې ده. خوله نیږه مرغه چې یوه وږی له منځه لاړه ښاغلو. د پیساګور رهبرۍ لاندې دا ډله له کلونو راهیسې زموږ په هېواد کې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي او همدارنګه ډول ډول هدفي وژنې ترسره کوي. یوه بله ځانګړتیا چې موږ تثبیت کړې هغه دا ده چې د مخکې له وخته زوال غړي له یو اساسي قرارداد تر امر لاندې کار کوي. خو په خواشینۍ سره مو تر نن ورځې دا اساسي قرارګاه نه ده پیدا کړې. د همدې لپاره امنیتي برخو ته ډېر له کړاوونو ډک وخت په تمه دی. په لومړي سر کې باید د مخکې له وخته زوال اساسي قرارګاه ته ځان ورسوو. له پیړیو راهیسې زموږ د هېواد ترهګریز فعالیتونه او ملت ته ډول ډول ستونزو جوړونکو خیالي ډلو ته ځان ورسوه. خو لږ تر لږه د دې سازمان یو مهمه ډله د پیساګور تر مشري لاندې مو په بشپړ ډول له منځه یوړه. سمه ده نجیبه، له تاسو نه پوښتنه کوم. اوس چې موږ دا کسان او دا ډله له منځه وړې ده، ځینې زندان کې دي او ځینې مړه شوي دي. بیا نو ولې د ترهګریزو سازمانونو بریدونه ډېر شوي؟ ارزو غواړم د نجیب کار ته حل کې. هر څنګه چې تاسو غواړئ ښاغلیه. د پاکارۍ په دې پړاو کې هیڅ کوم خنډ نه غواړم ارزو. نجیب په ډېر څه پوهېږي. تر نن ورځې پورې د مخکې له وخته زوال عملیات بریالیتوب مخ ته وړي دي. اوس باید هغه نه موږ هرومرو ځان وژغورو. اندېښنه مه کوه ښاغلیه. غواړئ له کومې لارې کار واخلو؟ دا کار باید ته هرومرو حل کې ارزو. نورې تا ته پرېږدم. ښاغلیه ما هسې نه ماډین چمتووالی نیولی دی. ښه نو عاقف به څنګه شي؟ د عاقف کار باید په سپین ږیري بابا حل کو. په اصل کې که وګورو رئیس صاحب، دا یوه ډېره مهمه پوښتنه ده. د وروستیو پیښو ښکاره کړه چې مخکې له وخته زوال یوازې د پیساګور ډلې په معنا نه ده. یعنې موږ فکر کوو چې دا ډله بدله شوې ده او ځکه یې دا ډله پاکه کړې ده. موږ سره مخکې له وخته زوال په اړه سندونه هم شته. د مخکې له وخته زوال فعالو ډلو په څنګ کې ویدې ډلې هم شته. که د پیساګور ډلې په ځای یوه بله ویده ډله یې راویښه کړې وي، بیا نو هیڅ د حیرانتیا خبره نه ده. یعنې غواړي دا وایي چې دا کسان نیولي دي او ډله مو رسوا کړې ده. په اصل کې هغه کسان او هغه ډلې دي چې نور هیڅ ارزښت نه لري. همداسې اصل کې داسې نه ده. کیدای شي له هغه وروسته چې رسوا شوی وي پیساګور به یې له سترګو غورځولی وي. کیدای شي وغواړي د هغه ټوله ډله پاکه کړي. کیدای شي د هغه پر ځای یو نوی کس هم راوستی وي. یعنې دا چې د مخکې له وخته زوال پای دومره اسانه لاسته نه راځي رئیس صاحب. که څه هم د پیساګور ډلې له منځه وړلو سره مو هغوی ته یوه لویه ضربه ورسوله، خو بیا هم نشو ویلی چې مخکې له وخته زوال سازمان هم په بشپړ ډول له منځه تللی. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، ځکه کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. یعنې د وینو مبارزې لپاره باید چمتووالی ونیسو. دا ویرونکې خبره ده. ښاغلیه، د مبارزې کلمه ټیټه ده. زه خو ورته یوازې د جګړې نوم ورکوم، ځکه چې د جګړې وخت را رسېدلی دی. کیدای شي هغوی به غواړي چې له وینو ډکه جګړه رامنځته کړي. که څه هم زموږ احساسات په دې وخت کې راته بل څه وایي، خو د هر وخت سربیره باید لا هوښیار واوسو. د ماتې له ډاره به خپل ټول ځواک او قدرت په کار واچوي او کیدای شي د یوې لویې جګړې پلان یې نیولی وي. وګورئ، دا خبرې باید جدي ونیسو.
موږ د امنیتي مسؤلینو په توګه تل چمتو یو چې خپلې ټولې هڅې سرته ورسوو رئیس صاحب. مخکې له وخته زوال چې هر څومره ډلې رامنځته کړي انشاءالله بریا به زموږ په برخه وي. زه پوهېږم تاسو نه ډېره تمه کوو خو هر څنګه چې کېږي د دې لوی عملیات لپاره چمتووالی په 3 میاشتو کې باید پای ته ورسوو. د نوې ډلې لپاره اړین یو چې ډېر کار وکړو. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ رئیس صاحب. د خدای په مرستې سره به دا کار هم حل کړو انشاءالله. دا چې عکف په زندان کې دی دا زموږ کار نه سخت کوي. سپین ږیري بابا د هر کار چمتووالی نیولی دی. له دې وروسته د پخوا په څېر هېڅ کومه تېروتنه نه منم. هر څوک چې تېروتنه وکړي سر به له لاسه ورکړي. پوه شوئ؟ په خپلې نوې ډلې کې داسې کسان غواړم چې امنیت یې ونه پېژني او هېڅ جرمي سابقه ونه لري او په پخوانیو اسنادونو کې هم نوم نه وي. دندې ته چمتو کسان غواړم. پوه شوئ؟ داسې هېواد پاله کسان غواړم چې د دې دعوا لپاره ځان نم تېر شي. مېرمن آرزو څه چې مو غوښتي وو هغه مو چمتو کړل. جی څلور دی. هو موټر کې به یې ځای پر ځای کړو. همدا چې موټر چالان شي بم بم والوزي. مامدو لپاره دې کوم فکر کړی؟ سبا د نجیب عامل لور په ښوونځي کې یو جشن لري. ټول یو ځای هلته ځي. مونږ یې د تللو لاره ولیدله. هغه لاره ښکاره ده چې دوی پیځي. په لاره کې به یې ووژنو. خو د ترافیکي پیښو په وسیله د ترور په موضوع کې نړۍ کې لومړی شمېره یو. واتوزه له پورته ځای امر راغلی. دوی دواړه ووژنه. کېدای شي د عاقف په عملیاتو کې بیا موږ ته ستونزه جوړه کړي. سمه ده بابا جانه، هر څنګه چې تاسې وغواړئ. زه اګر تا ته ورځم چې د عاقف د موضوع په اړه ورسره خبرې وکړم. زما د خبر په تمه اوسه. سمه ده بابا. جسدونه یې څنګه کو؟ ها همدلته یې پرېږدئ. سمه ده. هغوی راولئ. موږ چېرته یو؟ خیري ووایه. ته ښه یې؟ هو ښه یم. ښه موږ سره ټوکې کوي که نه؟ خیري غلی شه. موږ پرېږدې چې لاړ شو. خیري غلی شه. هېڅ پوښتنه هم رانه نه کوي. تاسې څوک یئ؟ غلی شه خیري غلی شه. والې غلی شه وروره، والې غلی شه. غلی شه. موږ یې هسې دلته راوستلي. یو څه خو راته ووایه. خیري خیري ښاغلی سپین ږیری بابا راغلی. وایي تاسې ورته په تمه یئ. د عاقف کار څنګه شو؟
واتوز یې سبا ته حل کوي. عاقب په زندان کې له منځه وړي. هیڅ کومه تېروتنه نه منم. پخوا هم هغه کمقلانو څو ځلې هڅه کړې وه خو بریالي نه شوه. واتوز خپل کار کې تکړه دی. اندېښنه مه کوئ. د عاقب هغه دوه ملګري څنګه شوله؟ وخته به مړه شوي وي. هو هغه په خپل کار کې بې جوړه دی. دا ته څه کوې؟ ولې دې دا ووژه؟ تاسې څوک یې؟ جسدونه یې څنګه کو؟ همدلته دې پاتې شي ملګريه. هلئ زر چمتو شئ چې ځو. باید د عاقب کاره محل کو. هلئ بیړه وکئ، زر کوئ. هر څه چې وکې ګټه نه کوي. دا پرېکړه له اسمان نه راځي. که ورځ تېره شي بیا همداسې یو میمار شته چې شپه راولي. که و هم سوځېږم له ایرو نه به مې یوه منظره جوړه شي. تل یوه بریا شته چې ورو ورو را رسېږي. پلاره زه ډېره هیجاني یم. خیرت ته یې لورې څه شوي؟ یعنې څه پلار جانه؟ سبا د دوی ښوونځي کې جشن دی نجیبه. څه درته ووایم نجیبه؟ زما هېر شوي و، بښنه غواړم. څه خبره ده؟ د پوهنځي نه خو نه فارغېږي. انشاءالله هغه ورځ به هم راورسېږي. ستا د فراغت مراسم به هم ووینو. دا هلک هېڅ هم نه لولي. له اوسه یې وایم. څوک؟ زه به زمانه سره اول نمره کېږم. له آخر نه که نه؟ ته هم داسې فکر وکړه. نور غلی شئ. نجیبه څه شوي؟ څه خبره ده؟ بیا ډېر اندېښمنه ښکاري. کومه خبره نشته. عاقف لپاره خفه یې امیر صاحب. موږ ټول باید ډېر زیات شکر وباسو. د عاقف له حالت نه باید عبرت واخلو. فکر کوي ښه کار یې کړی، خو دې حالت یې وګورئ. اوس یوازې په زندان کې دی. څومره ښه به و چې د پخوا په څېر ټول یو ځای دلته ناست وای. امر صاحب څه ووایو؟ هر پسه له خپلې پښې راځړېږي. موږ پسونه نه یو ممدوحه، انسانان یو. موږ ټول د یو بدن غړي یو. نه پوهېږم چې هغه ته په غوسه شم که خفه شم. زه هم همداسې یم خورې. ممدوحي ټپي که نجیب امیر یې برم ته ونیوه. هېڅ یې نشم منلی. خو کله چې فکر وکړو ژوند کې څه پېښې شوي هغه هم د منلو وړ نه دي. عاقف ورور نور زما نه خوښېږي. وګوره د نه خوښېدو کلمه ستا له دې ښکلې خولې سره هېڅ ښه نه ښکاري لورې. بیا ځلې نو داسې خبرې ونه کړې. خیر دی. پلار مې رښتیا وایي. ته هم غلی شه نو. په هر حال دا خبرې پرېږدئ. اوس خو دا کار شوی. د ښو خبرو په اړه به بحث وکړو. ښه، ستاسو د واده مسله څنګه شوه؟ والله پته مه یو امر صاحب. ته وګوره هېڅ مو وخت نه دی پیدا کړی. اوس نو کوم خر نه دی پاتې امر صاحب. تاسو هم لږ بیړه وکئ. خیر کار کې بیړه ښه وي. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو ته راشئ. دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي. کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. دا کار ډېر مزنډه وی. هینري رښتیا وایي. نور یې مزنډه و ممدوحه. په خپل منځ کې به یې په ساده ډول ترسره کړو. داسې خو نه کېږي امر صاحب. یوه لویه خبریاله غلې رڼا
آیا ساده واده منلی شي ها ما فکر کړی و چې د چران ماڼۍ کې به واده وکړو څنګه زه هم وایم چې د خیالونو او خوبونو وخت پای ته رسېدلی ښاغلیه ښه به وي چې راویښ شي ته زموږ باغچه جوړه که دا کار به هم دلته وکړو هو امیر صاحب زما هم ډېر تشریفات نه خوښېږي سبا به یې له خیره پیل کړو سبا لاړ شئ او رسمي کارونه پیل کړئ راتلونکې اونۍ کې به مو واده وکړو سمه ده امر صاحب امر مو پر ځای کېږي سر له سبا دا کار پیلوم بیا ونه وایه چې خبر نه و زما واده دی واده موټر کې راغلو هو پلاره ټول خلک به راپورې وخاندي لورې څو ځلې مې درته وویل دولت دا موټرونه موږ ته د دې لپاره راکړي چې ملت ته خدمت وکړو د دې لپاره نه چې په خپل زړه پکې چکر ووهو هله نو دا پوښتنې مو بس کې ناوخته کېږي اوس به مراسم پیل شي څنګه ښکارم رانه خورې ډېره ښکلې ښکارې دا رنګ تا سره ډېر ښه ښکاري سپین رنګ ډېر ښکلی دی هله نو ته دې د ملګرو څنګ ته لاړه شه هغې بلې خبرې نه خو به مې پلار خبر نه وي نه نه موږ ورته څه نه دي ویلي بیا نو یو بل سره څه وایئ امر صاحب تاسې بیا کوم پلان لرئ خو خیر دې وي هله نو ورځه راځه چې موږ هم لاړ شو ښځې په تا څه شوي د لور په ژوند کې د یوه لویه ورځ ده ولې خفه یې پرون شپه مې یو عجیبه خوب ولید هغه لپاره اندېښمنه یم خیرات خو به وي انشاءالله څه دې ولیدل چې خپل اولادو سره یو ځای په کور کې یو یو بل ته مو خپل حقونه ور وبخل خدای پاماني مو وکړه ومو ژړل بیا دروازه خلاصه شوه یعقوب بابا راغی خو ځوان و ما وپېژانده زموږ یعقوب بابا و وروسته یې زه له لاسه ونیولم او ځان سره یې بوتلم خدای دې په خیر بدل کړي انشاءالله راځه چې لاړ شو ناوخته به شي موټر سره بدل کړای خیر دی مونږ باید زر تر زره خپل کار وکړو سمه ده بیړه وکړه څوک دې باید ونه ویني عاقف خو پیژنې پام کوه اسانه کار به نه وي هغه ډېر تکړه سړی دی دا جامې هم واغونده دننه به یو کس تا ته چاړه درکړي نوم یې جواد دی پوه شوم هله نو کار دې نه دی خلاص شوی لږ پاته چې همدا اشترنګ تاو کې موټر به چاودنه وکړي که موږ نږدې ونه اوسو ښه به وي زه نه غواړم دا ننداره له لاسه ورکړم پلاره خولۍ مې موټر کې هېره کړې ده آفرین دې وي لورې عقل دې په هوا کې چکر وهي لږه هیجاني ده خورې زه به یې راوړم سمه ده زه همدا اوس سم راوړم یې لږ پاتې خپل ځان یې هم هېر شي پرېږده یې ځوانۍ کې داسې کارونه کېږي لور باندې لورې پام کوه خورې
یوازې موټر پولیسي بیرته راځي نو زه پوهېږم زړه مې نارامه دی هغه باید نارامه وي خو ته له هغې نه ډېری څنګه ښکارم اوس بیخي سم شوې هله نو زر کوه کار خلاص که او بیرته راشه که کومه ستونزه رامنځته شوه بیا موږ درنه ځو ته خپله پوهېږې د حل یوه لاره پیدا کړه ستونزه نشته تاسې لاړ شئ زما بړه فکر مه کوئ ورځ بخیر ژوندی اوسې سمه ده تللی شي مننه په خیر راغلی پاتو زر باندې سلام وایري دې خوا راشه چې لږې خبرې وکړو ما سره ستا یو امانت دی د نجیب لور راغله زر کوه کار دې خلاص کا کار مې نه دی خلاص شوی ومې ویل باندې که هغه جلۍ راغله موږ به وویني حاله سمه ده خلاص شو تاسو دلته څه کوئ موټر خراب شوی و دا د ښاغلي خلیل موټر دی دا څه نه ده دا زما د پلار د ملګري موټر دی نوم یې خلیل نه دی ښه ورځ پوهه شوه نه هر څه پلان سره مخ ته ځي بام دې ځای پر ځای که هو بام مې ځای پر ځای که ستونزه نشته دا امانت در سره واخله پام کوه چې څوک دې ونه نیسي نیم ساعت وروسته به د هغه سړي کوټې ته ورشي ورته ووایه چې تازه هوا ته د تګ وخت دی او دننه ورشه وروسته وروسته له هغې څه اندېښنه مه کوه سمه ده زه دې د شا دروازې له خوا وباسم همدلته به سره وګورو سمه ده ټول عمر به دلته څنګه تېروم تر اوسه د تفریح وخت نه دی رارسېدلی زړه مې په تنګ شو دلته به مړ شم ونه خوځېږي لاسونه دې پورته که خوا به درېږه زه چې دننه شوم وخت را ورسېد چمتو اوسه اوس چې غواړي تازه هوا واخلي یو دوه اضافي سورې په بدن کې جوړ ستا په لاس کې چې څه دي دا په کټلو کومه ځای راغی شخصا خپله مشاور صاحب راکړه زړه کې مې ستا د مرحمت یو چنار شته سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ
د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسیږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ چې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي کومې چې تېرې شوې